ظاهري ګناهونه کوه باطني ګناهونه کوه دا خو پرېږده چې رب العالمین صبر کې عذاب پې نه راولي رب العالمین په خپل نعمتونه هم نه بندوي دا د حلیم ذات او که ستا سره یو نوکري او ستا خبره ونه مني څه به له ورکړي هر څه به بند کړي د کور او د دیرې نه به یې وشړې بې عزته به یې کوې وبه یې شرموې چې زه وایم یو سو ته کوې بل څه او بیا ناست ما ته دلته چې تنخوا راکړه او ما له جامې راکړه او ما له ډوډۍ راکړه زه ځای دې ځي نه ما ورته سحر ماښام د رب العالمین نافرماني کوو بیا مو که نعمتونه راباندې راورغي بیا مو هغه رزق موږ له راکوي داسې حلیم ذات دا حلیم ذات دی چې ته هر قسمه ګناه کوه هغه د ګناه د لاسه خپل فضل او رحم او نعمت دا په تا نه بندوي او څنګه رزق چې دیندار له ورکوي هغه شان رزق بېدینه له هم ورکوي دا نه دي ویلي چې یاره دا بېدینه زما نافرماني کوي زه رزق نه ورکوم نه هغوی له هم رزق ورکوي عذر یې نه رانیسي سبحان الله دا سړی د الله نه غافله دی هر قسمه ګناه کوي رب العالمین ورته صبر کوي او نعمتونه پرې راوروي دا پرېږده بله درته ووایم صبر خو کوي نعمتونه پرې راوروي کله ناکله پرې الله مصیبت هم راولي سړی به وایي چې ښه هغه صابر ذات مصیبت راوستو صابر ذات څه چل وکړو مصیبت راوستو صبر مخکې کېږه مه صابر ذات چې دا مصیبت راوستو دا هم دې دپاره راوستو چې دی ما ته راواپس شي دا هم عذاب نه دی ورې دا هم عذاب نه دی دا هم دې دپاره دی حلیم ذات دا غواړي چې دا سړی ما ته راواپس شي نو څوک دی ستا په شان ای الله د الله په شان څوک دی هېڅوک نشته داسې صابر باچا دی ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا الله وی که دا خلک مې راونیوو که نه د دوی د دې کړو د لاسه او د یوې ورسره حساب شروع کړم او په دې دنیا کې ورسره حساب شروع کړم ما ترك على ظهرها من دابة الله انسانان پرېږده څاروی به هم په دې ځمکه ونه ګرځي څاروی به هم پاتې نه شي ځکه رب العالمین سوره کهف کې څه خوږه خبره کوي د الله دا خبرې ډېرې خوږې دي زما تاسو ته دعوت دی قرآن یې زده کوئ تلاوت یې زده کوئ په خوږ اواز یې کوئ یاد یې کوئ تفسیر یې وایئ ترجمه یې وایئ په قرآن کې چې کوم خوند پروت دی کوم لذت پروت دی دا بل په هېڅ شي کې نشته او د الله ډېر اوچت بنده دی او الله پرې ډېر رحم کړی دی چې الله د هغه سینې ته قرآن ور واچوي یاد یې کړي په ترجمه یې پوه شي په تفسیر یې پوه شي د دې نه اوچت نعمت ما ته بل وښایي ځه دا نه چې ته قل هو یاده کړې ده آخري لس سورتونه یې ته یاد دي او په هغه باندې ټول عمر لمونځونه کوې یاد کړه قرآن بیا د قرآن ترجمه او تفسیر یې زده کړه دی او حق پرست عالم نه د داسې عالم نه تفسیر یې زده کړه چې تا د قرآن سره لکه چې ته دا ژوند تېرې د قرآن سره داسې درته تفسیر بیان کړي یو معلم تفسیر بیانوي که نه نو ته به وایې لکه اوس د موسی علیه السلام واقعه بیانوي تفسیر یې کوي ترجمه کوي نو ته به وایې لکه ته چې د موسی علیه السلام په خوا کې داسې درته بیانه کړي او یو نماغه ترجمه ذلك الكتاب لا ريب فيه دغه کتاب دی کې شک نشته هدى للمتقين هدایت د متقینو لپاره اخره کې اختتام پلاني ورځ باندې دی چې د قرآن ختم دی دیګونه باندې ټول چلم دی دیګونو ته جوړلی دیګونه باندې د پروګرام د پلانې مولوي صاحب را پلانې ته عوام پوه کړي دي په قرآن باندې ته ختم مه کوه ته صرف یو سپاره ووایه په پوره میاشت کې ته نیمه سپاره په پوره میاشت کې ووایه خو دا عوام پوه کړه چې اخر دغه عرش والا وایي څه یعنې دومره خوږې خبرې دي که نه چې ټول عمر ورته کېناستې د تعجب به ته ختم کې او په مخه به تعجب کې الله وایي وربك الغفور ذو الرحمة او رب ستا خاوند رحمت او د بخاني دی وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا کچرته الله دوی راونیسي د انسانان په دغه څه باندې راسئ چې کړي دي پاټۍ مې راونیسي
لعجل لهم العذاب الله ما بدير زر عذاب راوسته هو بارسل عذاب راغله نو يلا چې عذاب نرزي نو کیږي بس بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله بيو بيو وخت روان دي كاغه پر صبر کومه کوي نه منل سيدي چې حليم ذات ته غره یاد ساتي چې دا حليم ذات کله رويني شي کنه به سمراني شي ځکه دا ویلي دي بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الدين باد بلايت دوري بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم او دغه کلی دی چې تباه کړي دي منګه حلیم ذات ګور عذاب هم راولي صبر وکړو نو چې وستل را واپس کېږي الله بیا د کلی ور مت تباه کړي ډېر صبر مې ورته کړی دی بیا هغه نیټه پوره شوې ده صبر چې کوم پوره الله کوي کو اوس په عذاب راغی لړ شه الله وی ګورې کنه هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله يدي شي متبا کړی دي یو دې به کوئی د اوسه پورې لیدلی دی یا دې چېرته د هغوی څه د خپو کشارې څه شی دی اورېدلی دا نه چې ته په دې دوکه شي چې الله حلیم دی بس صابر دی او ګناهونه کوه او کوه او کوه نه ګوره حلیم دی خو حلیم ذات چې کله راونیوي که نه نو بیا دې الله د دې هر عذاب نه دې الله موږ ټول ساتي